पाकिस्तान په افغانستان کې هر هیواد حق لري چې افغانستان کې ترهګر په نښه کړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی وایي په افغانستان کې د بي پیلوټ الوتکو بریدونه د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک پر بنسټ کیږي او هر هیواد حق لري چې د همدې پرېکړه لیک پر بنسټ هلته ترهګر په نښه کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی آصف دراني په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بي پیلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایي بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم له یوه پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په یوه مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کولی شي وویل بالکل کولی شي په دې چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 1488 او 1493 پرېکړه لیک ووایي. تاسې کو خوښوئ او که نه دا پرېکړه لیک بشپړ دی او هغه څوک چې ترهګر لري ځواب ګویا دي چې ترهګر یې څه ډول خاوره کې دي. واک ته د اسلامي امارت له بیا ځلې رسېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ یې پاکستاني الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي. ترڅنګ یې د اسلامي امارت د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په خپله وروستۍ مرکه کې چې تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره یې کړې وه د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلي وو چې د امریکا بي پیلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوی وکړي. خو آصف دراني په خپله مرکه کې په روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤل ونه بللی شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې تایید کړي دي. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر امام الظواهري د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته یې کړه. کو امریکایانو هلته حمله کړې ده. ایمان الظواهري کابل کې وو. هغه یو ترهګر دی. د امنیت شورا د 1280 او 1493 پرېکړه لیک لاندې راځي او ته باید په زور دا پرېکړه لیک تطبیق کړي. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي وو چې په دې اړه څېړنې کوي خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نه شوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د تیر میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د آصف دراني د نوي څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي داسې مهال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایي بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي وو چې پاکستان کې ترهګر میشت دي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. ترخوا یې هند او په خپله د امریکا د متحده ایالاتونو بېلابېلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.